اللہ پاک فرمائی وَإِذْ یاد کا وقت یعنی امت تا بیان کا قال ربکا چی فرمائلو پروردگار ستا للملائکتی ملائکتا انی جائل فی الارض خلیفہ بیشک سے پیدا کون کی پدیز مکہ کی یو خلیفہ لرا زما خلیفہ وی زما احکام بنافذ کی فمخدز مکہ باندی قالوا اوی الملائکو اتجعل فیها آیات پیدا کی پدیز مکہ کی مندسی سوک یفسد فیها چی فساد بقی پدیز مکہ کی مانا اولاد کی بید سے خلق پیدا کی چی کفر و شرک پکی ویسفک الدماء او تویوی با وینی دا خلق پناہ قباندی ونحن نسبح او موخ پاکی بیانو بحمدکا سرد صفت نستا ونقدس لکا او یادوتا پاکی سرا یا بلا ترجمہ ونقدس لکا زان ساتو دو گنانا لکا استاد یرد وجنا قال اللہ پاک ورته فرمایي انی اعلم بشک ز پویګم ما لا تعلمون تاسو چې تاسو په نه پویګئ اللہ پاک فرمایي وعلم آدم الاسماء اخذ الله جل شانه آدم علیه السلام الاسماء كلها نمونه ټول یعنی د ټول شیونو نمونه سره د فوائدونه ثم عرضهم بالله پاک پیش کړل دا شینا مسمیات علی الملائکه فملائکه باندې فقال فصلى الله پاک فرمایل انبئونی اے ملائکه خبر را کوي ما ته به اسماء هؤلاء نمونه د دې شیونو باندې سره د فوائدونه ان کنتم صادقین د دې مراد معنا دا ان کنتم عالمین بالاسماء کای تاسو عالمان کو نمونه د دې شیونو باندې قالوا ملائکه ول سبحانك پاکی دی الله تعالی را د هر قسم شریکنا خصوصا د شریک فی العلم لا علم لنا نشته علم زمون د پاره الا ما علمتنا مگر هغه چې تا را کړی مونږ انك انت العلیم بشکت کوئی پاره یو شیبانی الحکیم د حکمتونو خاوندی قال اللہ پاک فرمائے آدم علیہ السلام تا یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئهم خبر ورکدی ملائکتا بی اسمائیم فنمونو دی شئینو مانی سرد فوائدنا فلما انبعهم پس ہر کلا چی خبر ورک آدم علیہ السلام ملائکتا بی اسمائیم فنمونو دی شئینو مانی سرد فوائدنا قال الله پاک فرمائے الملائکتا علم اقول لكم ایا مانو ویلی تاسو ته انی اعلم چې بشک ز کویګم غیب السماوات والارض فتمام پټو شیونو د اسمانونو د زمکه باندې و اعلم ز کویګم ما تبدون هغه څه باندې تاسو ښکارا کوي و ما تکتمون په هغه څه باندې تاسو یې پټوي مزید وضاحت ان شاء الله تفصیلی فواید کې راشي وَإِذْ یاد کیا غوا قلنا چو فرمائل منگا للملائکتی ملائکتا طول ملائکتا اسجدوا لآدم دادبو د احترام سجدو کی آدم علیہ السلام فسجدوا طول سجدو کرلا دادبو د احترام الا ابلیس مگر شیطان ونکر ابا انکار یو کو سجدی کولونا او د انکار علت وجه سوا واستکبر ځان لوی وګڼلو دا وجه د انکار وکانه من الکافرین وګرځید دا د کافرانو یا وکانه من الکافرین او دا شیطان د پخوانه په علم د الله پاک د کافرانو لپاره فرمای وقلنا فرمای من آدم علیه السلام یا آدم علیه السلام اسکن انت وسیغت وزوجک وبست الجنه په جنت کې وکلا منا تاسو دوه خوراک کوي د دې جنت نارغدن فراخه یعنی تاسو خوراک چې فراخي حيث شئتم ما کوم ځای کې چې تاسو د دواړو خوخي البته دا ولا تقربا من نزدیکي تاسو دواړه هغه شجره تا د ونیتا مشهور قول د غنم فتكونا کنيزدي شوي نو شی بتاسو من الظالمین زيتي کوونکو نه خپل ځان سره یا من الظالمین د نامناسب کار کوونکو نه فازلهم الشیطان پس اخوه ولدی دوارو لر شیطان عنها دی جنتنا فاخرجهما شیطان لو بسل دا دوار مما ده غزینا کانا چو دا دوار فيه باغیک لپا فرمائی وقلنا او فرمائی من آدم علیہ السلام اور حوا بی بیتا فزمن کی اولادم اہبیتو کش تاسو پداس حال کی بعضکم لبعض عدون چه بعض تاسو بعض نور دفار دشمنان
ولکم فی الارض مستقر وی بتاسو د پاره پزمکه کې مستقر استوګنځه د اوسېدلو ځای و متاع او سامان د فیدی الهی تر یو وخت پورې چې وخت د مرګ دی فتلقى آدم پس ذکرلی آدم علیه السلام ذکرلی آدم علیه السلام من ربه دخل ربنا کلمات یوسو کلیمی ربنا ظلمنا انفسنا الى آخره فتاب علیه پس اللہ پاس توبہ قبول اکڑا دا آدم علیہ السلام انه بشکل لا پاک دے هو التواب الرحیم غدیر توبہ قبلون کے دے و نہایت مہربان دے اللہ پاک فرمائی قلنا و فرمائی من دوی تبیه بیتو کشی تاسو من عدد جنت نجمیعا طول فإما یاتینکم پس کراشی تاسو تامین نیزماد طرفنا هودن ہدایت پر علی گرو د پیغمبرانو سره او د شان د کتابونو سره نو قانون دار فمن تبع پس چام چې تابعداري وکړه هدايا زما د هدایت معنا زما د کتاب زما د پیغمبر فلا خوف عليهم پس نو هیڅ قسم یې راپاوي باندې ولا هم يحزنون او باغي غمجن کی مخي بشارت مستخويف والذین کفروا هغه کسان چې کفر کړي دي پزړه سره وکذبوا بیااتنا درو نسبت کړي زموږ آیاتونو ته په جواب باندې الله پاک فرمایي اولئک دغه خلک چې اصحاب النار دور ولادي هم فيها خالدون دوی په دې اور کې د همیشه پاره